أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. نننی درس خو بې حده ډېر زیات اسانه ده، ډېر زیات اسانه. نننی درس کې فقط یوه وړه غوندې نوې خبره ده، نور پکې هېڅ هم نوي نشته. هغه نوې خبره هغه د قلقلې ده. قلقله دې ته وایي چې یو شی په یو څه شي ولګېږي بېرته راجدا شي، ولګېږي راجدا شي. مثلا زه یو توپ راواخلم، په دې دیوال یې وولم که نه، په دیوال یې چې وولم څنګه چې دا توپ په دې دیوال ولګېږي بېرته راجدا کېږي، راغورځي. دې ته قلقله وایي. یعنې موږ تاسو یو څو حروف دي چې هغه ته حروف د قلقلې وایي. کله چې زموږ استاسو هغه حرف ادا کړو باید زر بېرته پرېږدو. مثلا قرآن شریف کې آیات ته قل اعوذ برب الفلق، فلق قاف دغه حرف د قلقلې دی. یعنې دلته داسې به نه وایو قل اعوذ برب الفلق، فلق نه، فلق اواز به زر بېرته راجدا کوو، ښکاره ډول باندې به ادا کوو. فلق صحیح شوه. یا مثلا میم مسد، مسد دال باندې ګورئ قلقله ما وکړه. که زه داسې ووایم مسد، مسد دا صحیح نه شو. مسد، مسد څنګه چې ولګېږي بېرته راجدا شي، دې ته قلقله وایي. دغه انشاءالله موږ نن عملي کوو او پریکټس کوو. او کوم چې موږ مخکې درسونه ویلي هغه هم انشاءالله څه ناڅه پریکټس کوو د الله په توفیق سره. شروع کوو. تعبدون، تعبدون وقف به څنګه کوو؟ تعبدون صحیح شوه. تعبدون دال باندې زبر ده، لیکن کله چې موږ درېږو هغه بیا په غړوندي باندې تبدیلېږي. مخکې موږ دا خبره کړې وه. انعمت، انعمت ګورئ دلته نون راغلی ساکن ده. موږ مخکې ویلي وو کله چې نون ساکن راسي د هغه نه وروسته حرف حلقي باید را نشي. صحیح شوه. نو بیا موږ دغه انعمت وایو، نون به بیا دا رقم وایو، یعنې نون به ښکاره کوو نه. لیکن دلته ګورئ نون نه وروسته د عین راغلی او عین په هغه شپږو حروفو کې یو حرف ده، یعنې د حلقي حروفو کې یو حرف ده. نو د دې په خاطر دلته به موږ دا نون پټوو نه، بلکې ښکاره به یې وایو. دې ته اظهار وایو. دوستانو اظهار، اظهار دې ته وایي که نه چې دغه شپږ حروف له نون نه وروسته راشي. صحیح شوه. یا تنوین نه وروسته راشي. مثلا په هغه کې حمزه ده، ها ده، عین ده، حا ده، غین ده، خا ده. که چېرته دا شپږ حروف د نون ساکن او یا تنوین، تنوین مخکې مونږ ویلي دوه زبرونه، دوه زیرونه او یا دوه پیښونه. که چېرته د تنوین نه یا نون ساکن نه وروسته دغه حروف شپږ حروفو نه یو حرف راشي، هغلته بیا مونږ نون ساکن ښه ښکاره کوو، واضح یې وایو. مثلا انعمت نون مې ګوره ښکاره مې وویلې که نه، نو دې ته اظهار وایي. اظهار که چېرته یې پټ کړو هغه ته چی وایي؟ اخفا وایي، یعنې پټول. نو دلته نون ساکن نه وروسته د حلقي حرف چې هغه عین ده راغلی ده، د دې وجې نه به دا نون ښکاره وایو، اظهار به کوو. انعمت، انعمت، انذرنا، انذرنا. ګورئ دوستانو ما دلته نون پټ کړ، اخفا مې پکې وکړه. ولې مې پټ کړ؟ ځکه دلته حروف حلقي له هغه نه وروسته نه ده راغلی. صحیح شوه. نه حمزه شته، نه ها شته، نه عین شته، نه حا شته، نه غین شته، نه خا شته، یو هم نشته. د دې په خاطر دلته ذال راغلی. نو موږ به دا نون پټوو او فقط یو اواز به راوباسو له پوځې نه. صحیح ده. له پوځې نه چې اواز راوځي او پټ شي دا نون، نو دې ته اخفا وایي. انذرنا همدارنګه دا هم شو. انزلنا، انزلنا، خلقنا، خلقنا. ګورئ دوستانو خا مونږ ډکه وویلې او قاف هم مونږ ډک وویلې، لیکن قاف کې یو بل خبره هم نوې راووته او هغه څه شی ده؟ قاف. دا باید مونږ قلقله پکې وکړو. دغه رنګ وینئ، دغه شین غوندې رنګ، دغه آسماني شین رنګ چې ده، کله چې دا رنګونه راځي نو هلته معنا دا ده چې دغه حرف کې مونږ قلقله کوو. خلقنا، خلقنا. داسې به نه وایو خلقنا، خلقنا، نه، ژبه به بېرته څنګه کوو؟ جدا کوو به. خلقنا،
خلقنا دا رقم څنګه چې ولګي بیرته به جدا کیږي. رفعنا رفعنا وضعنا وضعنا ضاد دا ډک ویل کیږي. وضعنا موږ ویلو چې ضاد د ژبې یو طرف پاس غاښونو بیخو سره ولګېږي نو دینه ضاد ادا کیږي. نطفة 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 ګورئ طا دا هم د حروف قلقله و مستخه ده، یعنی کله چې دا ساکنه وي ګورئ غړوندی د ورباندې کنه نو دا به هم قلقله کوو. نوط داسې به نه وایو نطفة نوط، یعنی داسې به زه به بیخي نه ورسره سریښوو. نطفة نطفة څنګه چې ولګېده بېرته به یې جدا کوو، دې ته قلقله وایي. نطفة کله چې مو وقف کوو نطفة نطفة. عبرة عبرة عب ګورئ دوستانو با باندې غړوندی ده او با هم د قلقلو د حروفو څخه ده. عبرة زجرة 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 جیم هم ده حروف قلقلو څخه. تذکرة تذکرة وقف بس څنګه کوو دوستانو؟ تذکرة تذکرة. مسفرة مسفرة وقف بس څنګه کوو؟ مسفرة مسفرة. مؤصدة مؤصدة وقف مؤصدة مؤصدة. مسغبة مسغبة مسغبة. مقربة مقربة وقف مقربة مقربة. ګورئ دوستانو قاف راغلی که نه غړوندی د ورباندې نو دلته به هم موږ قلقله کوو، یعنې دا قاف به جدا وایو. صحیح شوه؟ که تاسو پوښتنه وکړئ چې دا د قلقلي حروف کوم دي، دا 5 دي دوستانو، فقط 5 حروف دي. مجموعه یې ده قطب جدین. قطب جدین یعنی قاف طا با جیم دال. دا 5 حروف دا قلقلي حروف دي. کله چې دا راغلل او په هغه باندې په څېره غړوندی وو نو هغلته به موږ قلقله کوو، یعنې جدا به یې وایو. حرف چې څنګه ولګېدل بېرته به یې جدا کوو. اسانه. ګورئ قاف راغلی قطب قاف پکې شته 5 حروفو کې نو دلته به مقربة مقربة داسې به وایو. مقربة مقربة. تضليل تضليل وقف بس څنګه کوو؟ تضليل. تقويم تقويم قاف راغلی قلقله مو وکړه. تقويم. تكذيب تكذيب تكذيب. ګورئ دوستانو کاف راغلی ده که نه؟ کاف ګوره په 5 حروفو کې نشته. قطب جدین په دې کې کاف نشته نو مونږه کاف کې اوس قلقله هم نشو کوی. داسې که څوک وایي تکذیب تکذیب دا قلقله وکړه دا یې غلط وایي. تکذیب ګورئ تکذیب یو دم جدا نشو، اواز باید یو دم جدا نشي. تسنیم تسنیم. مسكينا مسكينا مسكينا. مسكينا دوستانو د ودرېدو په حالت کې تنوین په الف بدلیږي. مخکې مونږ ویلو مسكينا. ممنون ممنون. محفوظ محفوظ محفوظ. ضابط ډکه وایي که نه غټه ویل کېږي. مختوم مختوم. دغه شین رنګونه مخکې مونږ ویلو چې دا هر کله راشي نو هغه ډک ویل کېږي.
مسرورا 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 مشهود مشهود. ګورئ دوستانو دال باندې ودرېدو که نه. قطب جدین موږ ویلو 15 حروفو کې قلقله. قطب جدین دال پکې شته که نه، نو کله دلته هم دال راغلی، کله چې ودرېږو ساکن کوو یې مشهود. داسې به نه وایو مشهود، یعنې دال پکې ورک شو. مشهود د مشهود صحیح شوه، دغه ته قلقله وایي. أبوابا 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 أبوابا. ګورئ دوستانو با راغلی ده، قطبو با پکې شته که نه 15 حروفو کې، نو ساکنه هم ده، بیا به موږ دلته قلقله کوو. اب داسې به نه وایو ابوابا ابوا نه، ابوابا ابوابا. مصفوفة مصفوفة مصفوفة. أزواجا 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 أزواجا. أشتاتا أشتاتا. إطعام إطعام. ګورئ دوستانو طا دا په حروف قلقلو کې شته، نو دې په خاطر مونږ داسې وایو. صحیح ده؟ داسې به نه وایو دا خو بیا تا ورکېږي، نه ښکاره به وایو إطعام إطعام. أعنابا أعنابا. أفواجا أفواجا. ألفافا ألفافا. قرآن قرآن. ساکن تنوین ده، وقف په حالت کې په غړوندي بدلیږي. قرآن. الحمد الحمد. ګورئ دوستانو کله چې ودرېږو نو دا دال بیا ساکن کېږي، د دې په خاطر دا شین لیکلی. الحمد صحیح شوه. الحمد دال چې ساکن شي نو قلقله باید پکې وکړو، لیکن کله چې ساکن نه وي نو بیا قلقله نشته. الحمد الحمد. والفجر والفجر. صحیح شو دوستانو؟ جیم ته ګورئ ساکن لري په حروف قلقلو کې شته. والفجر فجر. والفتح 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 داسې ملګي کله چې وقف کو. والفتح. والعصر والعصر. من المعصرات من المعصرات من المعصرات من المعصرات. داسې د وقف په حالت کې بیا من المعصرات ودرېږو موږ. مع العسر مع العسر مع العسر. ما القارعة ما القارعة ما القارعة. وإذا الموءودة وإذا الموءودة. کله چې ودرېږو وإذا الموءودة. ينظر المرء ينظر المرء. دوستانو شنه شنه کوم چې رنګ والا حروف دي هغه باید ډک ووایو. ينظر المرء ينظر المرء مرء. كالفراش كالفراش. المبثوث المبثوث. ګورئ دوستانو مب توجه غواړم. كالعهن كالعهن. المنفوش المنفوش. دا کله چې موږ جدا وایو ال به وایو. صحیح ده؟ لیکن دلته الف باندې ځکه زبر نشته چې دا او دا یو ځای ویل کېږي. قرآن شریف کې یو ځای راغلی، نو داسې به وایو كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش.
ليلة القدر ليلة القدر ګورئ دوستانو قدر قدر دال باندې غړوندای ده دلته قلقله کېږي قدر داسې به نه وایو قدر هغه خو دال بیا ورکېږي قدر قدر أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض من أهل الكتاب من أهل الكتاب ګورئ دوستانو کتاب دلته شین هغې نه ده پرې کړی خو دلته هم قلقله بیا کېدی شي ځکه با هم په هغه 5 حروفو کې راځي نو کله چې ودرېږو بیا قلقله راځي من أهل الكتاب عند ذي العرش عند ذي العرش دوستانو نون مونږه پټ یعنی نون بیخي ادا نه اس یو اواز هم راویسته دې ته به ښه توجه کوئ ولې مونږه یو فقط یو اواز راویست ځکه دلته نون نه وروسته د حلقي حروف نشته هغه شپږ حروف چې مونږ مخکې ویلو همزه ها عین ها غین خا دا دلته نون نه وروسته نه دي راغلي بلکې دال راغلی نو چې کله دال راغلی نو دلته به مونږ اخفا کوو یعنې دغه دال به پټوو عند ذي العرش يمنعون الماعون يمنعون الماعون صحیح شو دوستانو يمنعون الماعون کله چې مونږه جمله وایو کله چې ودرېږو يمنعون الماعون وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ګورئ دوستانو کله چې ودرېږو دلته بیا قلقله کېږي ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد کله چې ودرېږو دا مونږ باید جدا ووایو ذو العرش المجيد مجيد داسې به نه وایو مجيد دا خبره قطع شوه که نه نو دال څرګند نه شو دال واضح نه شو دلته باید مونږ دال ښه واضح کړو مجيد دقة قلقلة وي لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان ګورئ دوستانو یو قاعده دا شوه چې قاف به ډک وایو بل دال دلته قلقله ده لقد داسې به نه وایو لقد نه لقد دال به ښه واضح کوو خلق دلته بل قلقله راغله خلق خا او قاف هم به ډک وای او قاف کې به قلقله کوو خلقنا الانسان ګورئ دوستانو دلته بیا نون مونږه پټ ولې ځکه چې نون نه وروسته هغه شپږ حروف نه یو حرف هم نشته د دې په خاطر باندې مونږ دلته اخفا کوو لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم دوستانو ګورئ موږ مخکې ویلو کله چې وړوکی مد راشي دغه وړوکی مد ده که نه او یو غټ مد ده غټ مد هم موږ ویلی وو که نه نو دلته وړوکی مد راغلی موږ ویلو چې کله وړوکی مد راشي دې ته جائز مد وایي یعنی دا تاسو کولی هم شئ او پرېښودلی هم شئ د دې په خاطر یو وارې ما وویلې فی احسن بل وارې مې وویلې فی احسن یعنی اوږدولی هم جایز دي او پرېښودلی هم جایز دي فی احسن تقویم تقویم ګورئ دوستانو قاف باندې غړوندی ده او قاف په هغه 5 حروفو کې ده د قلقلې نو دلته به مونږ قلقله کوو تقویم تقویم أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر صحیح شو دوستانو ګورئ طا دا ډکه ویل کېږي بیا نون باندې ولاړ زبر ده نا کل دا د دې سره باید یو ځای کړو کل إنا أعطيناك الكوثر ګورئ
دا مکمل یو آیت شو. اعطیناک الکوثر. کله چې موږ کوثره څه وخت وایو؟ کله چې هغه بل آیت هم دې سره یو ځای کړو. لیکن کله چې دلته ودرېږو نو داسې به وایو اعطیناک الکوثر. صحیح شو دوستانو؟ ان شاء الله په دې به پوه شوي. الآن ګورئ دوستانو، الف ده بیا په دې باندې بل وړوکی الف هم شته، بیا مد ده، دا غټ مد ده که نه؟ مونږ ویلی یو دا وړوکی مد ده، دا پاس دا د دې کول او نه کول دواړه برابر دي، لیکن دا د غټ مد دې ته مد واجب وایي. دا باید مونږ تاسو حتما وکړو. نو دلته یو الف شته، ول باندې بل وړوکی الف هم شته، نو دا به ښه اوږدو. بیا لام ده که نه؟ بیا همزه ده، بیا ولاړ زبر ده. آنا الآن الآن. ان شاء الله تاسو په دې درس باندې پوه شوي. الحمدلله ډېر آسان درس و. په ننني درس کې مونږ د یو شي مهم پریکټیس وکړو او نوی شی و، هغه دا چې قلقله به کوو. قلقله په 5 حروفو کې کېږي چې مجموعه قطبو جدین ده، یعنی قاف طا با جیم دال. په دې 5 حروفو کې قلقله کېږي. کله چې دا ساکن وي نو دا به مونږ صفا وایو. داسې به وایو لکه توپ چې په دیوال وولې، څنګه چې توپ زر را جدا کېږي نو مونږ به هم دغه رقم خپله ژبه یا د هغه ځینه به زر جدا کېږو. صحیح شوه؟ مثلا من شر ما خلق. خلق قاف په 5 حروفو کې شته، څنګه چې زمونږ ژبه ولګېږي بېرته به جدا کېږي. خلق داسې به نه وایو خلق، یعنې سریښه به یې نه ساتو، جدا کوو. ان شاء الله د نور را روان درسونه هم په همدغه سیر باندې ډېر اسانه وي. په دې هیله چې ان شاء الله تاسو په دې درس باندې پوه شوي. الله دې تاسو همیشه لپاره خوشحاله او کامیاب لري. دغه درس ان شاء الله په ښه طریقه باندې په کرار طریقه باندې ان شاء الله تکرار کړئ او کوشش وکړئ چې هر حرف ته توجه کړئ او په خپل منځ کې ښه ځانونه پرې پوه کړئ. ان شاء الله ډېر خوشحالي ستاسو په ژوند کې راتلونکې ده او الله جل جلاله په دې هر حرف باندې تاسو ته لس نیکیانې درکوي. تاسو فرض وکړئ چې دومره یو سړی کوشش کوي او بار بار وایي نو الله جل جلاله هغه ته څومره ډېرې نیکیانې د هغه په ذخیره کې جمع کوي. الله جل جلاله دې موږ تاسو یو هم د دې نیکیانو او د دې ثوابونو نه محروموي. السلام علیکم ورحمة الله.